بسم الله الرحمن الرحيم. د علق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږنیومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 19 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اول ولا ای پیغمبره د خپل پروردگار په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړ. خلق الانسان من علق. د کلکې شوی ویني لوي ټوټي څخه انسان هست کړ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولولا استاد پروردگار ډیر کریم دی چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم وښود. انسان ته هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهید. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هیڅ کله داسې نه ده انسان سرکشي کوي په دې اساس چې هغه خپل ځان بې نیازه ویني. إن إلى ربك رجعا. داسې حال کې چې ورګرځیدل رومرو هم دا ستاد پروردگار پلوري دي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ته ګوره هغه څوک چې یو بنده یعنی محمد منع کوي کله چې هغه لمونځ کوي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ستا څه ګمان دی که هغه بنده په سم لار وي یا د پرهیزګارۍ ښودنه کوي. أرأيت إن كذب وتولى. ستا څه ګمان دی که دا منع کوونکی شخص حق دروغ ګڼي او مخ واړوي. ألم يعلم بأن الله يرى. آیا هغه نه پوهیږي چې د دې کړه الله ګوري. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. هیڅ کله داسې نه ده چې ګمان کوي که هغه له دغه کړو څخه خلاص و نخلي نو موږ به د وچولي ویښته څڼې ونیسو را به یې کاږو. د هغه وچولي چې دروغجن او ډیر زیات خطاکار دی. فليدع ناديه سندع الزبانية. پرېږده هغه د خپل ملاتړ کوونکي ډلې ته بلنه ورکړي. موږ به هم د عذاب پرښتې راوغواړو.